حمدالله محب د طالبانو پټ رازونه ښکاره کړل. طالبان څنګه د ISI یعنی پنجابي ریاست په لمسون پر افغانستان کې جګړه کوي. د چې حمدالله محب تازه په دې اړه څه ویلي دي، هیله د مطلب تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. حمدالله محب وایي طالبان د ISI په لمسون جګړه کوي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي طالبان د ISI په لمسون په افغانستان کې جګړه کوي او د خپل هیواد تاسیسات ورانوي. محب دغه څرګندونې نن ورځ د لوی درستیز د معرفي کولو په مراسمو کې وکړي او وی ویل د طالب مشرانو لوړي او زامن د پاکستان په کراچۍ او کوټه کې په زده کړو بوخت دي، خو پر وینا یې دغه ډله په خپل هیواد کې عام افغانان غولوي او د حکومت ضد جګړې ته یې هڅوي. طالب مشرانو دا شرم ژوند نور پرېږدئ، بې عزتي بس ده د یو افغان لپاره، غلامي هم بس ده د یو افغان لپاره. د چا غلامي؟ د یو استخباراتي ادارې غلامي. وشرمېږئ. په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست او نوماند وزیر هم ویل چې که طالبان د سولې لاره غوره نه کړي سخت به وځپل شي. دغه راز لوی درستیز هم ویل د سولې لپاره طالبانو ته د افغان حکومت ګرمه غېږه پرانیستې ده او که چیرې طالبان جګړې ته دوام ورکړي په ګرمو ګولیو به یې هرکلی وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.